زاد سلفیانو سارا ما چیڑا ورک بشی زوانانو سارا ما چیڑا زاد سلفیانو سارا ما چیڑا غرق بشی زوانانو سارا ما چیڑا ولی تو دو حق سرا ڈغر وحی ولی تو دو حق سرا ڈغر وحی ولی تو دو حق سرا ڈغر وحی حیدہ سی سربازانو سارا ما چیڑا غرق بشی زوانانو سارا ما چیڑا او زاد سلفیانو سارا ما چیڑا ورک بشی زوانانو سارا ما چیڑا. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. زمان دين الإسلام محترم وعزت مندو ناظرين وسامعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزت مندو محترم مسلمانانو كم آيات كريمة ما بدي خطبه په ابتدا کې تلاوت کو. د دې آیت مفهوم خلاصو مقصد هم دا دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې کوم داسې انسان تاسو ته خبر راوړي چې د هغه ایمانی اوصاف مشکوک وي، د هغه په عقیده او دین باندې ستاسو اعتراض وي، نو تاسې داسې چلو کوئ چې د هغه د دې خبر تحقیق وکړئ. اسې نه تاسې ته د هغه د خبر په وجه چې تحقیق نه کوئ او د هغې په وجه تاسې داسې یو کار ترلاسه نه کړئ چې بیا پرې وروستو پښیمانه یي. د دې آیات مقصد د ویلو نه زما هم دا دی چې اوس موږ د کوم پروګرام آغاز کوو، ستاسو مخې ته کومه خبره وړاندې کوو، هغه خبره هم دا ده چې نن سبا فتنې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه د ټولو نه لویه خطرناکه فتنه چې د مفتي او ملا او عالم په شکل کې وجود لري، چې د هغې نه موږ تعبیر کوو په مفتي ندیم رغم الله انفه سره، چې دا دومره یو مضر شخصیت دی چې همیشه د ده دا عادت وي د ده او د ده د احبابو ملګرو چې دوی د خپل طرف نه افتراګانې، پروپیګنډې او الزامونه راخلي، جوړوي او اهل حقو طرف ته د هغې نسبتونه کوي. زه به انشاء الله په دې خپل پروګرام کې د هغه افتراګانې، دروغ او د هغه تلبیسات ستاسو مخې ته ښکاره کړم. بیا به فیصله په تاسو باندې پرېږدم او هر هغه څوک چې هغه د هغه په دل او دماغ کې ذره برابر ایمان وي، هغه دې بیا په خپله په دې باندې فیصله وکړي چې تر کوم ځای پورې مفتي صاحب په دې خبرو کې رښتونی دی او تر کوم ځای پورې په دې کې کاذب او دروغجن دی. خو د دې نه مخکې زه یو د عذر الفاظ استعمالوم ټولو هغو مسلمانانو او هغو مقلدینو ته چې هغوی د مفتي ندیم په شان نه دي او نه د هغه د ملګرو په شان دي او هغوی همیشه دا غواړي که چېرته موږ ته حق ښکاره شي نو موږ حق منو. نو هغوی ته زه د عذر دا کلام پیش کوم چې زما بعضې خبرې چې هغه زه اوس کوم په دې خپل بیان کې دا بعضې لهجه زما تیزیږي، نو په هغې کې تاسو دا سوچونه کې چېرې دا جوړې زما یو جذبه ده، نه، بلکې دا به د وجزاء سیئة سیئة بمثلها، وجزاء سیئة سیئة مثلها، دا به د هغې قبیلې ځینې دي. ځکه الله سبحانه تعالی فرمایي فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، چېرته یعنې چې تاسو باندې چا کم کس داسې تجاوز وکړو نو تاسې هم په هغې باندې د هغې په مقدار تجاوز کوی شئ. نو زما دا بعضې خبرې که په تاسو ترخې لګېږي نو دا به د دې قبیلې نه وي. امید دی چې تاسو به هغه نظرانداز کړي. دویمه خبره عوامو ته زه یو فکر ورکوم. دا فکر دی عوام په خپله باندې په دې باندې عمل شروع کړي، یو سوچ دې پرې شروع کړي. هغه فکر دا دی عزتمندو زمونږ اهل حق اهل الحدیث علما کرام کثر الله سوادهم چې کله بیانونه کوي او درسونه کوي یا دارنګې دعوتونه کوي نو دوی خالص دعوت ورکوي چې هغه کتاب او سنت یعنې قرآن او حدیثو طرف ته. د دې برعکس چې زموږ مخالفین او معاندین کوم دي چې د هغې نه تعبیر کېږي په دیوبندیانو سره، هغوی چې کله هم هغوی یو بیان کوي یا هغوی یو دعوت ورکوي نو عزتمندو په خپل بیان او په دعوتونو کې په زور او شور او په فخر سره هغوی دا وایي چې زموږ د اکابر دیوبند لمن راونیسئ او زموږ اکابر دیوبند چې کوم دي دا مه پرېږدئ. خو دې عوامو چېرته دا سوچ ونه کړو چې یاره دا دیوبند په کوم ځای کې جوړ دی او د کوم ځای نه راوتی دی او دا د دیوبند علما د کوم ځای نه را روان دي لګیا دي او د کومې زمانې او د کوم وخت نه دي شروع شوي دي. دا سوچ چېرته دوی ونه کړو. عزتمندو که دوی چېرته دا تپوس وکړي نو دوی ته به په جواب کې دا ویلی شي چې دیوبند زموږ مبارک او مقدس هستي دیوبند چې کوم دی او مبارک او مقدس مقام دیوبند او د هغې مبارکې هستیانې چې دي دا د هندوستان د ناپاک سرزمین نه راوتي دي چې په هندوستان کې د انګریزانو په دور کې دا مدرسه د هندوانو په تعاون او د غیر مسلمو په چاندو باندې جوړه شوې مدرسه ده.
د هغې نه راوتلی چې همیشه د هغې دا سوچ او فکر وي د هغې خوب او په ویښه باندې دا ارمانونه وي چې څنګه به موږ د حق او د حقانیت مخه ونیسو. عزتمندو که تاسې زما په دا خبرو باندې ډېر یقین نه لرئ نو زه به تاسو ته صرف یو دا حواله درکړم. د دې کتاب نه به مزید په نورې حوالې هم پېښ کړو، خو تاسې هر یو دا کتاب د هرې مکتبې نه ترلاسه کولی شئ. تاریخ دارالعلوم دیوبند چې دا د دیوبند علماو لیکلی کتاب دی، د هغې په مشوره او د هغې په جرګه لیکلی شوی کتاب دی چې په دې کې دې عنوانونه تړلي دي، مختلف عنوانونه. یو عنوان په دې کې دا دی وایي دارالعلوم دیوبند کې هندو معاونین. د دارالعلوم دیوبند هندو معاونین چې د دې سره په دې مدرسې جوړولو کې چاندې ورکړي دي. زه دا د مکې مشرکینو چې کله د بیت الله غوندې مقدس مقام جوړاوه د اسلام نه مخکې د شرک دور و، خو هغوی په خپلو کې دا ګټه وکړه چې دا مقام ګوره مقدس مقام او مقدس ځای دی، دې دپاره به ګورئ حلالې پیسې راغونډوئ. تر دې پورې چې هغې سره څومره حلال وي په هغې باندې دومره ځای جوړ شو چې هغه حدید دی نه بهر پاتې شو. یعنې حرامې وي او حلالې ورسره نه وي نو حلالو باندې صرف دومره ځای جوړېدی چې دا موجوده کعبه ده کومه دا په حلالو جوړه شوې ده. ای چې مشرکینو هغې سره دا سوچ او فکر و چې دا ځای مقدس پاک او یو مبارک ځای دی، دې دپاره پاکې پیسې پکار دي. لیکن د دیوبند علما چې ځان ته علما وي او ځان ته حق پرست وي او د حقانیت القاب ځان ته ورکوي، هغې دا سوچ چېرته ونه کړ چېرې زموږ دا دیوبند موږ د دې دعوه کوو چې دا مقدس مقام دی، لیکن په کتاب کې دارالعلوم دیوبند کې هندو معاونین داسې عنوانونه تړلي دي. الله رب کریم دې دې ته هدایت وکړي. الله یهدیهم لما یحب ویرضا. نو عزتمندو دا زما د عذر هغه خبره وه، د هغې نه بد ما دا خبره وکړل. اوس بله خبره چې زه کوم هغه دا ده چې دا موجوده دیوبندیان چې څومره اوسېږي په پاکستان، هندوستان او افغانستان کې ګوري دا یقیني دیوبندیان دي، خو احناف نه دي. د احنافو سره د دې هېڅ قسم تعلق نشته. په دې باندې دا یوه دعوه وه ما وکړله. اوس په دې باندې تاسو ته دلیل پکار دی، دلیل د ما نه واورئ. عزتمندو که هر سړی سوچ او فکر وکړي نو هغه باید د خپل سوچ او فکر مقدار او د خپل وس مطابق هغه په دې باندې عمل وکړي. خبره دا ده عزتمندو دا زما په لاس کې چې کوم کتاب دی دې ته وایي ارواح ثلاثه یعنې حکایت الاولیاء. دا د اشرف علي تانوي چې دوی د حکیم الامه په لقب سره د حکیم الامه په لقب سره معروف کړی دی او مشهور کړی دی. اگر چې زموږ په نیز باندې صرف محض دی او مقلد حیثیت لري، لیکن دوی ورته ډېر زیات القاب ورکړي دي. دا سړی څوک دی؟ نو د ټولو نه مخکې لومړی د ده یو واقعه واورئ. دی وایي دی په دې خپل کتاب کې وایي حضرت عم محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب مرحوم نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن امروہی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی میں باہم معاصرانہ چشمک تھے اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک مخاصمہ اور منازعہ کی صورت اختیار کر لی اور مولوی محمود الحسن وہ اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے انہیں اور نہ انہیں اس قسم کی امور سے دلچسپی تھی، مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئی اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا. اسی دوران میں ایک دن علی صبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود حسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا جو دارالعلوم دیوبند میں ہے. مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرہ کو کھوار توڑ کر اندر داخل ہوئے. موسم سخت سردی کا تھا. مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے میرے رویے کا لبادہ دیکھ لو. مولانا نے دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا. پھر فرمایا کہ واقعی یہ کہ ابھی ابھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس ماتا مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسد عنصری کے ساتھ دا بدن دے بدن سرا میرے پاس تشریف لائے. حالانکہ دے سو کالا مخی وفات چلے دے مولانا قاسم نانوتوی، لیکن دا ورطا سوئی وہ مولانا قاسم نانوتوی سے اس ماتا دے کمرے تا دے جسد عنصری سر تشریف راؤ جس میں میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا زما بدن خالی خالی شو داغلی لیدلو اور میرا لبادہ تھر بتر ہو گیا اور زما دا بدن بالکل دا سے وار میں خطا شو دا سے گڑ وڑ شو. اور پھر فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے. مولانا محمود حسن سے متصوی اگر تعارض ہو کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ میں اس کے بعد اس قصے میں کچھ نہ بولوں گا. عزت مندو تاسو دې تخصص چکے دې کتاب ته وګورئ. دا ارواح ثلاثه د اشرف علي تانوي کتاب دی. سوي دی دا خبره کوي چې زمونږ اکابرو ته مولانا قاسم نانوتوي صاحب د جسد عنصري سره د قبر نه تشریف راوړ ورته وایي چې دې جګړه کې مولانا محمود حسن دیوبندي چې د شیخ الهند په نوم معروف دی ده ته وایي چې په دې جګړه کې ګورې سره کار مه لره. د دې واقعې نه خو ډېر د دیوبندیانو لپاره ډېر عبرتونه دي، خو یو دوه عبرته چې دوی ترې فایده اخلي او دوی پرې خوشحالېږي هغه دا دي چې د دوی مړي دنیا ته راځي. دویم دا چې د دوی مړي هغه د ژوندو د حالاتو نه خبرېږي، یعنې په غیب باندې پوهېږي. اعاذنا الله من ذلك، اعاذنا الله من تلك العقیدة الخبیثه. الله دې موږ تاسې د دې خبیثې عقیدې نه په نجات کې وساتي. عزتمندو دا اوس تاسو وایي دا د دیوبندیانو عقیده ده.
دا د دیوبندیانو عقیده ده چې مړي د جسد عنصري سره دنیا ته راځي. اوس راشئ د دې متعلق په دې باندې رد د متقدمینو احنافو نه واورئ. متقدمین احناف دا د زما په لاس کې عالمګیري چې دا د 500 علمای احنافو په مشوره او د هغې په اتفاق لیکلی شوی کتاب دی. د دې په الجزء الثاني په دویم جز صفحه ده 240 په دې کې لیکي ويجب اکفار الروافض واجب دی په مونږ باندې تکفیر کول د روافضو چې مونږ روافضو ته کافر وایو دا واجب دی په مونږ. ولې فی قولهم د هغې د دې وینا د وجې نه برجعة الاموات الى الدنیا چې هغې دا عقیده لري چې مړي دنیا ته راځي. وبتناسخ الارواح او دا عقیده لري چې روح د یو نه وځي بل کې داخلېږي او بل نه وځي بل کې داخلېږي کوم چې د اهل هنود او د هندوانو عقیده ده. دلته متقدمین احناف هغه خلکو ته کافر وایي چې هغې دا عقیده لري چې د دنیا نه خلک د قبرونو نه خلک دنیا ته راځي مړي دنیا ته راځي. او د دې برعکس تاسو ولیده چې دیوبندي مولایان او دیوبندي صاحبان څه وایي وایي مړي زموږ د جسد عنصري سره دارالعلوم دیوبند ته تشریف راوړي. نو اوس متقدمینو احنافو په نسبت باندې علمای دیوبند دې ته پکار دي چې د خپلو متقدمینو احنافو دوی د حنفیت دعوه کوي. زه به تاسو دا ثابتوم چې دوی د حنفیت دعوه کوي، لیکن دوی دا دعوه صرف د دې لپاره کوي چې د عوامو د جیبونو نه مالونه څنګه وي، د څښاکونو نه صابون سنډا صابون څنګه والي او داسې د لسو نور څنګه جیب ته واچي او د څښاک په دایره کې د ټوپونه څنګه ونوي. د دې پسې دی صرف ګرځېږي. د دې وجې د امام ابو حنیفه صاحب نوم ګورئ ای عوامو دوی ډال کړی دی. والله العظیم قسم په هغه ذات چې زه پیدا کړی یم احناف او دیوبندیان د دوی په منځ کې دونې بعید دی کما بین الشرق والغرب دومره فرق دی. ما به الامتیاز لري ډېر وجوهات دي. زه به انشاءالله یو درې ته ذکر کوم. یو دا شو چې دیوبندیان وایي چې مړي دنیا ته راځي او متقدمین احناف وایي چې هغه خلک کافر دي چې څوک دا عقیده لري چې مړي دنیا ته راځي. اوس دا یو دویمه عقیده مفتي صاحب به ورته وایي خیر دی مفتي صاحب به ورته نه وایي د ده غوندې ترخه لهجه به مونږ نه استعمالو ځکه دی خو په جدید عربۍ نه پوهېږي. دته به په قدیم عربۍ کې د ده غلطیانې زه اوس وروښیم انشاءالله. خو یو خبره دا یاد ساتئ چې ده په قهر الباري چې کوم کتاب ده لیکلی و الله دې د دې مستحق وګرځوي. دې کتاب کې ده دا خبره ذکر کړې وه چې اهل الحدیث کفر الله سوادهم وایي هغې عصمت الانبیا ته قائل نه دي وایي چې د انبیاو نه ګناهونه کېږي. او دارنګې په دې خپله بله پرېوته رساله چې الله مذهبي په نوم باندې دې اوس لیکلې ده او دا سعی مضموم یې کړی دی علیهم من الله ما یستحقون. دې ته د الله هغه څه ورکړي چې د څه لایق دي. که سخی کړي د الله دې خو ښه بدله ورکړي او که بدې کړي الله دې له بده بدله ورکړي. خو د دوی نه ښه کول دا ډېره ناشنا خبره ده او ډېره د عقل نه بعید خبره ده عزتمندو. اوس راشي هغې کتاب کې هم او په دې الله مزاده کې هم دي بار بار هماغه حالانکې د هغې جوابونه د ویډیو په شکل رئیس الشهداء فخر الشهداء ابو عبدالله رحمه الله خب په یو دندان شکن انداز سره ورکړي دي. د هغه سره فضیلت الشیخ عدو المقلدین او رأس الاسد ضیاء الرحمن سعید حفظه الله هم هغه په ویډیو کې رونما دی او نمایان دی ښکاري. تاسې وینئ د دوی د کتابونو یې ثابته کړې ده چې عصمت الانبیا مسله د اهل سنه والجماعت په مابین کې کوم رول لري او د اهل الحدیثو په هغې کې کوم رول دی بفضل الله تعالی وعونه هغه په ښایسته دلایلو سره ثابته کړې وه. خو ده چونکې دا د دوی یو عادت دی چې یو اعتراض بار بار که د هغې جواب هم شوي بار بار یې عوامو څه لپاره چې عوام او سادهلوک خلک هغې په دې باندې ګمراه دي او د اهل حقو نه متنفره کړي. نو شیخ رحمه الله هم دا جوابونه کړي دي او موږ هم د خپل کم علم موافق په رحمت الباري کې د دې زندان شکن جوابونه ورکړي وو. نو اوس درته یوه خبره بیا کومه د دې عمده خبره ده چې دوی عصمت الانبیا ته شیخ امین الله په دې ځای کې لیکلي چې انبیاو نه ګناه شوې ده او فلانکي عالم په دې ځای کې لیکلي په خپل کتاب کې دا خبره بار بار ذکر کړې. خو زه به دا وایم چې زه ستا په نیز باندې دا دی چې ته وایې چې د انبیاو نه صغیره صادرېږي نه کبیره دا د دیوبندیانو عقیده ده. دا د دیوبندیانو عقیده ده چې د انبیاو نه صغیره صادرېږي او نه صغیره او نه کبیره صادرېږي ګناهونه. اوس راشئ عمده علمګیري جز دیم او صفحه ده 263 دې کې څه وایي همدا بحث د انبیاو د ګناهونو چیړي. مفتي صاحب ته دې یاد وي ګورئ یو یادونه ورکوم ځکه هغه ذهن ډېر کمزوری دی. اکثره دی بیا کمره کې داسې خبر تېرېږي خبرې ته اکثر توجه که مفتي صاحب چې یېره دې نه شي. دا هغه علمګیري ده چې تاسې دیوبندیان په خپل افتا په کورسونو کې لازم الدرس شامل کړی دی تاسو ځکه تاسو دا جزئیات ونه تر هغې پورې تاسو ته د افتا سند نه میلاوېږي. خو چونکې ته به کېدای شي په پیرډ کې ودرې هغه وخت کې به خوب درغلي ځکه د غبي طالب او د نااهله طالب دغه حال وي چې د خپل کتاب نه په خپل ځان باندې دلیل جوړوي او دلیل زمونږ لاسته راولي. و ظالمه په خپله توره باندې ځانونه ما ته یو شعر رایاد شو وی اے چشم اشکبار ذرا دیکھو تو صحیح یہ گرج جل رہا ہے کہیں تیرا گر نہ ہو. دلته وګوره دی وی ولو قال
که څوک ووایي لم یعصوا چې انبیاو ګناه نه ده کړې حال النبوة ولا قبلها نه د نبوت په وخت کې نه د نبوت نه مخکې کفر نو دا خبره کفر ولې ولأنه رد المنصوصه ځکه دوی منصوصات رد کړ منصوصات دا دي چې په قرآن کې الله بعضې انبیاو ته نسبت د بعضې زلاتو کړی دی حدیثو کې نبي علیه السلام کړی دی د ابراهیم علیه السلام په باره کې تضرب ابراهیم ثلاثه کذبات داسې یونس علیه السلام د خپل قوم نه بغیر د اجازې تلو د الله د اجازې نه بغیر تلو واقع په قرآن عظیم الشان کې په سورې یونس کې ذکر ده دارنګې د آدم علیه السلام د ونې ته لاس وړل نوح علیه السلام د خپل بچي په باره کې دعا کول دا ټول په دې باندې دلیل دي د انبیاو د ګناهونو دا مطلب نه دی چې هغې داسې ګناهونه کوي اعاذنا الله من ذلک لکه موږ یې چې کوو د هغې مطلب یو معمولي غوندې لغزش وي د هغې په وجه هغه الله ته دومره رجوع کړي دومره وژاړي چې الله یې درجې نورې اوچتې کړي دا جواب صرف به صرف بفهمه ما د ابو عبدالله رئیس الشهدا رحمه الله د خولې نه تاسو ته اخیستی دی ځکه هغه هم دغه جواب ذکر کړی دی او دا ستاسو دپاره کافي دی خو چاته لمن کان له قلب خو چې څوک زړه ولري ستاسو زړونه نشته فلهذا د دې وجې تاسو عبرت نه حاصلوي الله یې تاسو ته هدایت وکړي نو عزتمندو دا عالمګیري ده دا عبارت دی تاسو ټولو ته وګورئ دا صرف د دې نه بلکې د متقدمینو احنافو نو د دې نه اوس څه ثابت دا دویم دلیل دی زما په دې دعوه باندې چې دیوبندیان احناف نه دي ځکه دیوبندیان دا وایي چې د انبیاو نه صغیره او کبیره نه صادرېږي او احناف وایي چې صادرېږي که څوک دا عقیده لري نو هغه کفر دی ځکه چې هغه د قرآن او د حدیث منصوصات رد په دې خبره باندې نو اوس د مفتي صاحب په خپله باندې په خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې ځان ته دیوبندي لقب خوښي او که حنفي که ځان ته حنفي وایي را دي شو دا عقیده دې قبوله کړي او که ځان ته دیوبندي وایي نو دا دیوبندیت او بندیت دې د ده مبارکي همدا د هندوستان ناپاک سرزمین ته خپل دعوتونه کوي او خلکو ته دې وایي چې اکابر دیوبند راونیسي درېیمه خبره چې موږ وایو چې دیوبندیان احناف نه دي هغه دا خبره ده د امام ابو حنیفه رحمه الله رحمة واسعه سره د دوی شدید اختلاف دی ګورئ والله العظیم دومره اختلاف چې دیوبندیان د امام ابو حنیفه رحمه الله سره لري دومره د زه هېڅ څوک ورسره نه لري موږ بفضل الله د امام ابو حنیفه رحمه الله متبعین یو د هغه ملګري یو عقیده زمونږ او د امام ابو حنیفه رحمه الله یو شان عقیده ده هغه څه عقیده ده دا عقیده ده عزتمندو د فقه په کتابونو کې او بعضې د دیوبندیانو او د بعضې د احنافو په کتابونو کې د فقه الاکبر دا فقه الاکبر دی دا د هغې شرحه ده شرح فقه الاکبر دې کې متن د فقه الاکبر دی او شرحه کې ملا علي قاري الحنفي کړې ده دا متقدمینو احنافو کې دی حق پرستو تکړه عالم تېر شوی دی الله دې پرې رحمتونه ووري چې څه حق خدمت یې کړي الله دې ورله د هغې نیکې بدلې ورکړي او که څه لذات یې شوي او زلات یې شوي اله العالمین دې د هغې ورته معافي وکړي او اله العالمین ورسره موږ په جنت الفردوس کې یوځای کړي عزتمندو دا د ملا علي قاري صاحب شرحه ده د امام ابو حنیفه رحمه الله په کتاب فقه الاکبر باندې هغه شرحه لیکلې دا کتاب امام ابو حنیفه رحمه الله ته دیوبندیان هم ثابتي هغوی هم وایي ځکه سرفراز صفدر صاحب په یو کتاب کې ویلي دي وایي فقه الاکبر چې دی دا د امام ابو حنیفه رحمه الله کتاب دی لا ریب فیه دارنګې ستاسو علامه شبلی نعماني په سیرت النعمان کې هم دا په حصه دویم کې دا ثابته کړې ده دویمه حصه کې چې دا کتاب چې کوم دی دا د امام ابو حنیفه رحمه الله خپل کتاب دی هغه په حصه دویم کې ثابته کړې ده په دې کتاب کې حصه دوم ده امام ابو حنیفه رحمه الله کې تصنیفات په دې کې ثابته کړې ده په دې کتاب کې ثابته کړې ده انکار دې نشي کولی اوس په دې کتاب زه تاسو ته راوښیم دا شرحه چې په دې شرحه کې امام ابو حنیفه رحمه الله متن کې څه وایي د دې شرحه کې متن هم دی دا بره متن دی د دې کرلې نه بره چې کوم دی دا متن دی د امام ابو حنیفه رحمه الله لاندې د ملا علي قاري صاحب شرحه کړې ده د الله د اسماء او صفاتو په باره کې دی وی الله فرمایي صفا شپږ شپېتمه ده فقه الاکبر دی مکتبه فاروقیه محل جنګي پېښورو نه چاپ شوی دی او صفا ده شپږ شپېتمه په دې کې د امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم متن لیکلی هغه دا دی وی وله ید د الله لپاره لاس ثابت دی ووجه مخ ثابت دی ونفس نفس ثابت دی کما ذکره الله تعالی فی القرآن لکه څنګه چې الله په قرآن کې ذکر کړي نو فما ذکره الله تعالی فی القرآن من ذکر الوجه والید والنفس کوم چې الله د دې امورونه ذکر کړي دي فهو له صفات دا د الله صفات دي لاس د الله صفت دی مخ د الله صفت دی نفس د الله صفت دی بلا کیف کیفیت دی نه بیانوي چې څنګه لاس دی که ودوي چې لاس داسې لاس دی لکه دا لاس دی په دې کافر کېږي مخ داسې دی لکه زما مخ نو په دې کافر کېږي نفس داسې دی لکه زما نو په دې کافر کېږي ځکه د اهل الحدیث کفر الله سوادهم د امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده چې وه هغه د دې آیات موافق وه چې لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر ځکه الله په دې یو آیات کې هم اثبات د صفاتو کړی دی هم یې نفي د تمثیل او د تشبیه کړې ده موږ هم الله رب کریم ته صفات ثابتوو او نفي د تمثیل او د تشبیه دي کوو نو دی وایي امام حنیفه رحمه الله وایي ولا یقال خو دا خبره به ګوره نشي ویل کېدی چې ان یده قدرته لاس د ده چې دی قدرت د الله دی لاس د ده چې دی لاس د الله قدرت د الله دی او نعمته یا نعمت د الله دی
لأن فيه ابطال الصفه ځکه په دې کې د صفت بطلان راځي صفت دې پکې ختم کړو وهو قول اهل القدر والاعتزال ځکه دا د قدریو چې دا منکر د تقدیر دي چې تقریبا خوارج او کفارو کې حسابېږي دا د هغې او د معتزله قول دی نو عزتمند امام ابو حنیفه رحمه الله چې څوک د الله صفاتونه تعبیر د ید نه په نعمت او په قدرت وي نو دا د معتزلو او د قدریو مذهب او ډله ده او دا د هغې عادت او د هغې اصول دي اوس راشي د دې برعکس د دیوبندیانو په دې باره کې عقیده وګورئ عزتمندو د دیوبندیانو عقیده دا ده زما په لاس کې ده المهند على المفند مفتي صاحب ته یو قسم ورکوم مفتي صاحب په تا باندې دا ډېر به تېز نظم خو ستا د الله په ذات پسې وي دا خبره راله وکړه چې د المهند على المفند ترجمه راته وکړه معنا به راله کې خو ستا د په خپل پیدا کوونکي قسم وي که ته چېرته خپل خالق الله رب کریم ګڼې د چا نه به تپوس نه کوې د خپل علم په وجه چې ته ځان ته مفتي مو یو ته رئیس المناظرین وکیل احناف ځان ته وایي د صرف د المهند على المفند ترجمه راته وکړه د دې څه معنا ده ان شاء الله خو د چا نه به تپوس نه کوي هسې نه چې د خپلو شاګردانو کې خپلو استادانو کې چاته ټلیفون نه وکړي چېرې یو اهل الحدیث عالم راته یو اهل الحدیث طالب العلم راته دعوت راکړی دی یو چلنج یې راته راکړی دی بلکې دا نه چلنج دی او نه تا ته مونږ داسې تا ته سپک ګورو په دې کې صرف ستا علمي مبلغ مښکاره کول غواړو عوامو ته خیر دی مهرباني وکړه ته په خپله باندې یو بیان وکړو هغې کې د دې معنا وکړه خو ستا دې په خپل پیدا کوونکي قسم وي والله بالله ثم تالله به وایي هغې نه پس به وایي چې دا ما په خپل علمي استعداد په وجه د الله نه دا دعاګانې وغوښتي نو دا جواب درله درکوم چا نه به تپوس نه کړي دوی لیکلي المهند على المفرد یعنې عقاید علماء اهل سنت اهل سنت چې دوی کله وایي ما ته خندا راشي خو په هر حال زه د دغه لقب د وجې نه خو محدثین مجبوره شو هغې اهل الحدیث لقب ځان ته غوره کړه چې هر مبتدع هر فاسق و فاجر هر خیرات خور و سخطخور به راپاڅېد او ځان ته د اهل سنت والجماعه ویلي هر مشرک او بال او مبل به راپاڅېد او ځان ته د اهل سنت ویلي نو د دې وجې نه محدثینو رحمهم الله رحمة واسعه هغې راولګېده او اهل الحدیث لقب یې ځانونو ته غوره کړ دوی په دې کې وایي السؤال الثالث عشر والرابع عشر دیارلسم او څوارلسم نمبر وی ما قولكم في امثال قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هل تجوزون اثبات جهه ومكان للباري تعالى ام كيف رايكم فيه نو دې پکې جواب ورکړی دی ګنګوهي صاحب اخره کې څه وایي اخره کې وایي واما ما قال المتاخرون من ائمتنا هغه چې زمونږ متاخرینو امامانو ویلي فی تلک الآیات د دغه آیاتونو په باره کې چې الرحمن على العرش استوى او د ید په باره کې او د دې په باره کې د عین او د نفس په باره کې چې کوم آیاتونه دي في تلك الآيات يؤولونها بتأويلات صحيحة دا په صحیح تأویلونو باندې حمل کوي سائغة في اللغة هغه جایز وي په لغت کې والشرع او په شرع کې بأنه يمكن په دې وجه چې ممکن دی ان يكون المراد من الاستواء الاستيلاء وی مراد دی چې دا به صحیح وي چې د استواء نه مراد دلته استیلاء غلبه وي ومن الید القدرة او د لاس نه به مراد قدرت وي الى غیر ذلك تقریبا د دې نه علاوه نور هم داسې تاویلونه موږ د الله په صفاتو کې کوو نو عزتمندو تاسې د امام ابو حنیفه رحمه الله دا قول په فقه الاکبر کې واورېدل چې هغه وایي چې څوک د لاس نه قدرت او نعمت مراد کړي دا د اهل قدر او معتزله او مذهب دی او دیوبندیان څه وایي وایي د دې نه دا صحیح تاویل دی چې موږ ووایو چې د دې نه مراد قدرت او نعمت دی نو عزتمندو سوچو کې امام ابو حنیفه رحمه الله کوم طرف لاړه او دیوبندیان کوم طرف ته لاړه دې دریو سبب و د امتیاز په مابین د دیوبندیانو د احنافو کې دا به انشاءالله د عوامو دپاره کافي وي ما نه د ملګرو مطالبه په دې شو چې زه مختصر غوندې بیان په دې کتاب باندې وکړم چې د ده دا کتاب چې کومې نوی لیکلی څومره حیثیت لري او د اهل علمو په دې څومره قدر او قیمت لري او په دې باندې د مفتي صاحب نه خوشحالېږي چې زه به دې تمکینم او د دې جواب به لیکم زه دومره وخت په دې عبثو کتابونو نه بربادوم صرف دغه خبرې کافي دي انشاءالله وان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید دا خبرې د اهل حقو دپاره او د هغه خلکو دپاره چې د بصیرت او فکر ولري هغې دپاره کافي دي چې دیوبندیان د احناف نه دي اوس راځو د مفتي صاحب کتاب مفتي صاحب چې کومه رساله لیکلې دا د ستاسو مخې ته مبارکه رساله ده چې ډېر ورته مفتي صاحب خوشحالېږي څنګه مبارکه ده د دې برکات به ده محسوس کړی وي په خپله باندې انشاءالله چې په خوب کې مې روح ډېر ناقراري چې ما په اهل حقو ولې دا الزامونه لګول ولې مې دا زیاتې په دې اهل حقو کړی دی او ظالمه شیطان دې خوشحالي شیطان درله کوکي درکوي د دې لپاره چې ته په اهل حقو دا الزامونه ولګوې دا د ده رساله ده اوس راځئ د دې رسالې ته منځ خو یې لا پرېږده وایي منځ یې ګوره چې چزغي دی که مټاک منځ یې مه ګوره منځ یې مټاک دی مټاک چغزي نه دی راځه دې ظاهر پرې ګورو قیاس کن ز ګلستان من بهار مرا یو بل شعر رایاد شو دیوبندیانو ته دا ویل وایي فسوف ترى اذ انکشف الغبار
فسوف ترى اذ انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. چې دا دوړې موړې دې د مخې نه کله لرې شي بیا به تا ته پته ولګي چې ستا د خپل لاندې اس دی او که په خر باندې سوري مفتي صاحب راشي عزتمندو کتاب دا دی. د کتاب په د مخکې بیج باندې دې لیکلي دي يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. نبي زي پوری آیات صحیح دی بالکل صحیح دی دین اخوا وهموا بما لم ينالوا دا ما وهموا ودی دا وهموا دی ځکه دی باندې شد دی او شد چې دی دا د مدغم میم په ځای باندې مقام وي. مبارک صاحب دلته شد پرېښی دی چې دا د کتابت په لحاظ سره تحریف دی او د ویلو په اعتبار سره د قرآن په اصطلاح کې دا لحن جلی راځي. لحن جلی چې دې باندې قرأت فاصلېږي ستاسو په نظم فاصلېږي دې ته سوچ وکړه. بل همو کې الف د جمع نشته دا دویمه غلطي په یو آیات کې دوه غلطي. درېیمه لم ینالو کې الف د جمع نشته. عزتمندو مسلمانانو عوامو زه تاسو مخاطب کوم چې کوم سړی د الله په یو آیات کې دومره غټې غلطیانو ارتکاب کوي نو هغه به د شیخ امین الله حفظه الله ورعاه او د مولانا ثناء الله امرتسري رحمه الله او د نور اهل علم په کتابونو کې ولې قطع برید نه کار نه دي. چې د الله په کتاب کې د الله نه ویریږي نو زموږ ستا په کتابونو په بیانونو کې به څنګه د الله نه ویریږي. به دقه شان دروغ ووایي دقه شان افتراګانې به کوي دقه شان ظلمونه به کوي. راشي اوس بل کتاب ته الله مذهبیه د دې معنا دی هغه ډله چې لا مذهبي دی مذهب نه لري. د مذهب نه که ستا مراد بېدلیله خبر وي نو دا الله مذهبیت دی زما مبارک وي. والله العظیم والله الکریم چې دقه لا مذهب ابوبکر صدیق هم دقه لا مذهب عمر بن الخطاب هم دقه لا مذهب عثمان او علي رضي الله عنهم اجمعين او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول صحابه کرام هم او دقه لا مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله هم امام شافعي رحمه الله هم د دیوبند اغاز نه مخکې چې څومره مسلمانانو دا ټول لا مذهب که چېرته ستا د لا مذهبیت نه دا مراد وي چې بېدلیله خبر نه مني او که د لا مذهبیت نه ستا دا مراد وي چې اسلام بالکل اسلام نه لري نو دا خبره ستا بول دی. عزتمند د اسلام والا ځوانان موږ یو په اسلام باندې زمونږ وینې تویېږي همیشه چې مدرسې سیلبن کېږي نو زمونږ کېږي چې شیخان په جیلونو کې غورځېږي د بېدینه خلکو د لاسه نو هغه زمونږ شیخان دي. ستاسو شیخان رشید احمد ګنګوهي صاحب په دې کتاب کې واقعه ذکر ده وایي هغه تسبیح راویستلې انګرېزانو ته وایي چې سر میرا اسلحه تو یې ہے تسبیح ورته وکړي زما اسلحه خدا ده زما اسلحه خدا ده زمونږ دا ټوپک یو تورې په لاس کې ګرځي او ستاسې دا تسبیح په لاس کې ګرځي نو څنګه به انګرېزان تاسو ته د ریونډ اجازې نه درکړي او امریکې ته به تاسو په خپلو ویزو آزاد ویزو باندې نه ځئ او نور ملکونو ته بهرحال نور دی زخمونو باندې مارګې نه اچوم خو دې خبرې ته دې وګوره دلته لیکلي الله مذهبیه تعریفها عقایدها ماشاءالله ماشاءالله دې ته وایي عربیدان او مفتي صاحب ستا هغه بیان ما اورېدلی دی چې په سعودي کې د کوم کفیل باره کې کوم الګ سره خبرې کولې دا جدید عربي چې دا وایي زه په دې نه پوهېږم البته په قدیم عربي کې خو به زه څه خبرې کوم خو هغه چې کومې خبرې په جدید عربي کې کېږي نو زه به پرې نه پوهېږم نو زه دا وایم چې په سترګو خړون نه دا خو قدیم عربي ده دا خو جدید عربي نه ده. تعریفها عقایدها دې څه معنا جوړېږي الله مذهبیت تعریف ته دې عقیده ته دي تعریفها څه دلته ووایي عاطفه پاتې شوی دی غټ و تا ته په سترګو نه ښکارېږي سمکنو کې څوک خپل خپلوان نشته چې یو جوړه چشمې درته والي د الله بنده دې ته سوچ کوه تعریفها وعقایدها ځکه ووایي عاطفه چې پرېښودی شي هغه په پنځو مقاماتو کې یو ته شدت اتصال وي یو ته شدت افتراق وي یو ته شبه د افتراق وي یو ته شبه د اتصال وي یو ته وي عدم نیت المتکلم دې پنځو مقاماتو کې ووایي عاطفه پرېښودی شي د دې نه علاوه او ووایي عاطفه پرېښودو باندې دلیل نشته دې مقام کې خو بالکل نشته تا څنګه پرېښودی. راشي کتاب کې بیا لاندې دې ته چې کوم تیل لګول شوي دي از افادات رئیس المناظرین تامبټ وایي او وکیل احناف دلته دروغ ویلي دي والله بالله کې دا احناف ولای دا احناف نه دي دا دیوبندیان دي د احنافو د نوم نه دي غلطه پیدا دي احنافو کې څه ناسم اهل حق وو لیکن په دې کې کله وحشه دا به تصور کې نه راوړي. فاتح غیر فاتح فرق باطله بالخصوص فاتح غیر مقلدین نو زه دا وایم که مفتي صاحب فاتح غیر مقلدین مطلب دا چې غیر مقلدینو پسې توره راغېستو د ملک نه شړلي د ملک کې نیولی دی که دا توره ستاسو مفتي صاحب کړي نو اول امام ابو حنیفه رحمه الله نصرت والی دی ځکه دا ګستاخ دی د خپل امام څه چې چې دا دیوبندیانو دا احناف نه دي نو تاسې راسره نه منئ عوامو دا دې وګورئ دلته وایي دا د مجالس حکیم الامه د مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب دے لکھی وہی پھر فرمایا کہ بعض غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے نفرت ہے
भला ये कैसे हो सकता है जबकि हम खुद एक गैर मुक़ल्लिद के मुअतक़िद और मुक़ल्लिद है। मुफ्ती साहब जी आवाज़ो लबवर्जी چې هر چېرته لاړ شي نو حواله به د چا ورکوي که د دروغ هم ورکوي نو د امام حنیفه نوم بیانوي او امام ابو حنیفه غیر مقلد و زمونږ ملګری و امام ابو حنیفه نو ته د غیر مقلدینو معتقد او مقلد نو بیا تا کې د هوا د کوم ځای نه راغلې ده سي جي د کوم پمپ کې ځان کې اچولې ده چې ته دومره پړسې او دومره په تیز رفتار په سلو کې جي ټي روډ دی خیال کوله په موټروی نه یې ختلې دومره علمي استعداد دې نشته لږه ګزاره کوه دومره کوه چې صرف خپل ځان شرمې قام مه شرموه وایي بعضې کس ځان شرمي و بعضې قام شرمي مفتي صاحب ته قام شرمي داسې مه کوه ځکه کیونکہ امام اعظم زمون په نسبت باندې ګوره صرف رسول الله دی دا لقب موږ هیڅ امتي ته نشو ورکولی هیڅ امتي ته دا لقب نشو ورکولی دا لقب صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دی امام اعظم ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے وګوره امام اعظم ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے نو چې امام ابو حنیفہ غیر مقلد شو او یقینی غیر مقلد شو نو مفتی صاحب تا ته څه حاجت پاتې شو چې ته دا خبره کې چې خصوصا بالخصوص فاتح غیر مقلدین انا لله وانا الیه راجعون عزتمند اوس راشي دې خبره چې په دې کتاب کې د څه کړي دي په دې کتاب کې د یو خبره بل نه کوم ما دا خبره ذکر کړه چې دیوبندیان د احناف نه دي نو دیوبندیان څوک دي دیوبندیان دا د یو مور بچي دي د بریلیانو سره دا میرني بچیان میرني ورونه دي د بریلیانو ځکه بریلوي ښار هم د هندوستان ناپاک سرزمین کې موجود دی او دیوبند هم په ناپاک سرزمین دیوبند هندوستان کې موجود دی نو سوچ ورته کوئ عزتمندو دیوبندیان هم د هندوستان نه راوتي دي او بریلیان هم د هندوستان نه راوتي دي ښه اوس په دې څه دلیل دی چې دیوبندیان او بریلیان یو شی دي نو راشي اختلاف امت اور صراط مستقیم دا د دوی ورته شهید وایي مولانا محمد یوسف لودیانی د هغه کتاب دی هغه په دې کې څه وایي هغه دا دی یو سوال کې هغه عنوان جوړ کړی دی وہی تیسرا اختلاف جس کے بارے میں آپ نے میری رائے طلب کی ہے وہ یہ دیوبندی بریلوی اختلاف ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں سے حق پر کون ہے بریلیان پر حق نہیں تو دیوبندیان میرے لیے دیوبندی بریلوی اختلاف کا لفظ ہی موجود حیرت ہے زوخه په دې حیرانې کوم چې د دیوبندي او بریلي فرق لا پکې چا راوښکېدی دا لا پکې فرق چا راوښکېدی ځکه وہی آپ سن چکے ہیں کہ شیعہ سنی اختلاف تو صحابہ کرام کو ماننے یا نہ ماننے کے مسئلہ پر پیدا ہوا ہے اور وہابی اختلاف ائمہ ہدا کے پیروی اختلاف کرنے نہ کرنے پر پیدا ہوئے لیکن دیوبندی بریلوی اختلاف کی کوئی بنیاد میرے علم میں نہیں ہے ستاسو اکابرو کې دی هغه وایي چې دیوبندي بریلوي اختلاف هیڅ قسم دلیل زما په علم کې نشته ولې اوس خبره ذکر کړي په خپله ځکه خبره دا ده وایي اس لیے کہ یہ دونوں فریق امام ابو حنیفہ کے ٹھیک مقلد ہیں عقائد میں دونوں فریق امام ابو حسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کو امام مقتدا مانتے ہیں تصوف و سلوک میں دونوں فریق اولیاء اللہ کے چاروں سلسلوں قادری کم چې ګړیږي چشتی کم چې ټوپونه وي سروری کم چې ګډاګانې کوي او نقشبندي کم چې سر ټیپ کې او ملان کې په ځانونو باندې اړې چې ډېر ساعتونه وګړه خیراتونه بیا غزمه نه راځي نو په دې طریقې باندې بیا ځان نه خپل سینجي خارجي او خپل هواګانې سړي په دې باندې او خپل هغه کموټي ډیټا په دې باندې کوي نو دا د دې حالات دي میں بیعت کرتے کراتے ہیں دا ستاسو هغه سلسلې دي چې بریلیان او دیوبندیان ګډ په ګډه د هغې نه پیدا دي نو اوس په خپله باندې سوچ وکړه عزتمندو دا اختلاف امت اور صراط مستقیم صفحه 32 دیوبندی بریلی اختلاف دا د هغې عنوان دی هر عالي د اخیستی شي اردو کې دی هره مکتبه کې د احنافو ملاویږي دا والې دا 32مه صفحه یې وګورئ په دې عنوان کې بریلی دیوبندي اختلاف تاسو ته په خپله پته ولګېږي چې دا خلک په خپله باندې اعتراف کوي چې موږ هم دیوبندیان او بریلیان دا یو شی دی یو شاعر فرمایي احلام نوم او كظل زائل ان اللبيب بمثلها لا يخدع وی دا تش اسی شیطانی خوبونه دي او ختمېدونکي سوري دي هوښیار سړی په دې خبرو نه دوکه کېږي نو هوښیار سړی باید نو تاسو واورئ دا خبره چې په دې باندې دوکه کېدل نه پکار چې دوی وایي چې موږ احناف یو دوی کله کله په خپلو بیانونو کې بریلیانو پسې خبرې کوي دا صرف عوامو ته یو چل جوړ کړی دی نور دوی چې یو ځای شي که نه دونو پایي بیا هغه خبرې نو دې کتاب کې د 9مې صفحې پورې علامه وحید الزمان رحمه الله پسې ډېرې ناشنا خبرې کړي دي او د اهل حدیثو مختلف عبارات یې راټول کړي دي چې دا څوک دا یو اهل حدیث عالم
موږ په دې کې هېڅ قسم شک او تردد نه کوو چې په علامه وحیدالزمان باندې داسې دور راغلی و چې په هغې کې هغه اهل حدیثو او عقیدې د قرآن او حدیث برابره وه قرآن او حدیث سره. لیکن دا هم یادول پکار دي چې علامه وحیدالزمان چې اهل حدیث شوی نو مخکې دا حنفي و، ځکه چې ده په حنفیت کې د شرح وقایې ترجمه کړې وه او اهل حدیث سړی د حنفي کتاب ترجمه په 1000 کاله کې نه کوي، ځکه شرح وقایه دا د حنفیانو په نیز باندې یو قابل قدر او قابل عزت کتاب دی. اگر چې زموږ په